مونږ وینو خلک لومبي صف کې ولاړي، دویم صف کې ولاړي. دا ډېر د ثواب خبره ده. په لومبي صف کې مونځ کول ډېر زیات بهتر دی، خو یو کمی ډېر زیات محسوسیږي، هغه د مزګزار مخې ته تېرېدل. مونږ وینو چې خلک ښه پوی پوی خلک وي او د مزګزار مخې ته تېرېږي. نو دا مزګزار آیا په دې سره ګناهګارېږي او که نه ګناهګارېږي؟ دا تېرېدونکي په دې سره ګناهګارېږي او که نه ګناهګارېږي؟ نو دې باره کې د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی. عن ابي الجهم عبد الله بن الحارث الصمتي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. دا حدیث مبارک صحاح ستہ کی ذکر شوی دی، متفق علیہ حدیث دی. امام بخاری سے امام مسلم سے ہم نقل کړی دی. ښکلی پیغمبر فرمائی که چرې بالفرض د مزګزار مخې ته تېرېدونکي ته دا پته ولګېږي ماذا علی، چې په ده باندې څومره ګناه واجبېږي، څومره ګناه پرې راځي، په دې باندې څومره ګناه ده، نو لکان ان یقف 40، نو دی به چې کوم دی 40 ودرېږي، یعنی 40 کاله به ودرېږي. خیر له، دا به د ده لپاره غوره من ان یمر بین یدی المصلي، د دې نه چې دی د مزګزار مخې ته تېر شي. که چېرې دې تېرېدونکي ته پته ولګېدله چې په دې باندې څومره ګناه ده، نو دی به 40 کاله. د ابو هریره صاحب په یو روایت سره دا ثابت دی، بزار نقل کړی دی چې د 40 نه ښکلی پیغمبر 40 عامن فرمایلی دی، یعنی 40 کاله به دی په خپل ځای باندې ودرېږي. ده ته به دا ودرېدل 40 کاله آسان شي، خو دی به د مزګزار مخې ته تیر نشي. نو یاد ساتئ د مزګزار مخې ته تېرېدل دا ډېره سخته ګناه ده. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې څه تعلیم کړی دی؟ اذا کان احدکم یصلي، هر کله چې په تاسو کې یو کس مونځ کوي، فلا یدع احدا یمر بین یدیه، دې هیڅوک هم نه پرېږدي چې د ده وړاندې تیر شي. ولیدرعه ما استطاع، او دې هغه دفع کې څومره چې د ده څه کېږي، طاقت کېږي، د خپل طاقت برابر د دې څه کي، دې دفع کي. یو کس د ده وړاندې را روان دی، د نیت تړلی دی، دی ولاړ دی، د ده د وړاندې تېرېږي، دی ورته لاس دغه حساب کي، دی ورته لاس څه کي، دغه حساب کي. زمونږ خلک کیدای شي دا به ورته پته نه وي، ټیک شو، نیت یې تړلي، بس د ده د وړاندې خلک تېرېږي، پوه شوې، دی ورته نه چې کوم دی سبحان الله وایي، نه ورته الحمدلله وایي، ټیک شو جي، او نه ورته لاس دغه حساب کوي، نه ورته لاس دغه حساب کوي. تاسو واورېدل اوس یو کس ستا د وړاندې تېرېږي، بس لاس ورته دغه حساب کا، لاس ورته څه کا، دغه حساب ورته ونیسه. پوه شو، ښکلی پیغمبر فرمایي چې فدرؤوا ما استطعتم، فدرؤوا ما استطعتم. دی بل حدیث کې راغلی دی چې ولیدرعه ما استطاع، دا مزګزار د دې دفع کي څومره چې د ده وس کېږي. ولې؟ فإن ابا فلیقاتله، که دا تېرېدونکي انکار وکړي او بیا هم تېرېږي وي، ده سره د جګړه وکړي. ولې؟ فإنما هو شیطان، دا شیطان دی. الله اکبر. راغلی مونځ له جوړېږي د نه څه، شیطان د نه جوړېږي. ښکلی پیغمبر څه فرمایي؟ انما هو فإنما هو شیطان. رواه البخاري ومسلم. بخاري او مسلم شریف کې څه راغلی دي چې دا شیطان دی، دې دفع کي څومره چې د طاقت وي، اگر که ده سره څه راشي، د جګړې نوبت هم راشي. او شارحینو بیا د دې په شرح کې لیکلي دي چې فلیقاتله، مطلب دا دی چې دې په سختۍ سره دفع کي، دا نه چې رښتیا دی بس ټوپکې دی یو بل پسې راوالي، نه، ټوپکې دی یو بل پسې نه رالي، بلکې څه دې وکړي، لکه په شدت سره دې چې دې څه وکړي،
دی د دفع کی چې د ده د وړاندې تیر نشي ځکه چې دی به څه کېږي یو د ده توجه د منځګزار څه خرابه شوه توجه خرابه شوه دویم نمبر څه شو هغه ګناهګار شو تېرېدونکي څه شولو ګناهګار شو نو هغه ته لاس دغه حساب ونیسه چې دی د دې ګناه نه بچ شي تاسو واورېدل چې نو به هر حال یاد ساتئ په هر وخت کې دا تېرېدونکي هم نه ګناهګارېږي هر وخت کې تېرېدونکي نه ګناهګارېږي دا تېرېدونکي که چېرې بالفرض دی په داسې ځای کې دی ټیک شولو جي چې د منځګزار مخې ته تېرېږي او بله لاره هم شته څه شته بله لاره هم شته دی او دی د هغې باوجود د ده مخې ته تېرېږي نو دې وخت کې دا تېرېدونکي 100% ګناهګار دی تېرېدونکي څه دی 100% ګناهګار دی دویم نمبر صورت دا دی چې دا مونځ کوونکي په داسې ځای کې ودرېږي چې بس هغه لاره وي هغه څه وي لاره وي او خلق خو خامخا هر څوک مجبورۍ لري او دې په لاره کې ولاړ دی بله لار سر نشته دی نه او بیا هم خلک تېرېږي نو دا خلک بیا ګناهګار نه دي بلکې څوک ګناهګار دي دا مونځ کوونکي ګناهګار دی تېرېدونکي ګناهګار نه دی ځکه چې د هغه لاره چا بنده کړې ده دې مونځګزار بنده کړې ده نو لہذا که مونځګزار په داسې ځای کې ولاړ وي چې هغه بله لار وي نه هغه په لاره کې ولاړ دی نو په دې وخت کې تېرېدونکي ګناهګار نه دی دی شو مونځګزار ګناهګار دی خو د دې مطلب دا نه شولو چې اوس په خامخا هغه په لاره کې ولاړ دی ګنې دا تېرېدونکي به هم چې کوم دی بس خامخا پې تېرېږي نه تېرېدونکي به انتظار کوي صبر به کوي کوشش به کوي که بیا هم د چا مجبوري وه د چا څه وه مجبوري وه د مجبورۍ د خاطره دې تېر شولو نو دا تېرېدونکي بیا ګناهګار نه دی په کوم صورت کې چې دا مونځ کوونکي په لاره کې ولاړ وي نو یاد ساتي څوک چې کله هم ځان له مونځ کې سنت کوي یا د دې نه علاوه نوافل کوي دی به په داسې ځای کې ودرېږي چې هغه د تېرېدونکي څه نه وي د تېرېدونکي لاره نه وي ځکه چې جومات ته څوک به راځي څوک به ځي نو که دې په لاره کې ودرېږي دی شو دا د ده غلطي ده به هر حال په دې سیس کې ډېر زیات احتیاط پکار دی چې موږ د مونځ کوونکي مخې ته تیر نشو د دې نه علاوه نور احادیث مبارکه موجود دي خو د ټولو مضمونه دا دی چې تاسو د مونځ کوونکي وړاندې نه به تېر